سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري لسمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له لومړۍ سره برابره ده. زه شبنم وزیري یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. متحده عرب امارات، پاکستان او افغانستان د شل ورځې درې اړخیزه سیالیو لپاره چمتووالی ښودلی. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د راتلونکي کال د نارینه‌وو د ICC T20 نړیوال جام لپاره د تیاریو په موخه درې اړخیزه سیالۍ به په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د یادې شورا په وینا پاکستان به له 29 د اګست څخه په شارجه کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو پر وړاندې د شل ورځو سیالیو په دې درې اړخیزه لړۍ کې لوبې پیل کړي. دغه شورا زیاتوي چې د پرانیستونکې لوبې په ترڅ کې پاکستان به د تیر کال د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته رسیدلي افغانستان پر وړاندې میدان ته ووځي. درې واړه ټیمونه به دوه ځل له یو بل سره لوبې وکړي او دوه مخکښې لوبډلې به د سپټمبر په 9 نیټه په پایلوبه کې سره مخامخ شي. پاکستان او افغانستان تر دې دمه 5 ځله په شارجه کرکټ لوبغالي کې د یو بل پر وړاندې شل ورځې لوبې کړي چې پاکستان 3 او افغانستان 2 لوبې ګټلې دي. افغانستان وروستی ځل د تیر کال په ډسمبر کې د زیمبابوې پر وړاندې شل ورځې لوبې کړي چې 2 یې ګټلي. د وشو ملي فدراسیون 8 کسیزه ډله له بریاوو سره هیواد ته رسیده. د وشو ملي فدراسیون 8 کسیزه ډله چې د آسیایي سیالیو د ګډون لپاره د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په ملاتړ چین ته استول شوې په له 10 ورځني ګډون وروسته بیرته هیواد ته راستنه شوه. دغې ډلې 3 ارزښتناکه مډالونه د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو ترلاسه کړل. غور کې د 50 ورزشکارانو ترمنځ د بدن ښکلا سیالۍ ترسره شوې. د بدن ښکلا سیالۍ د غور ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په همکارۍ د یاد شوي فدراسیون استازولۍ لخوا د 50 ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. د دغو سیالیو هدف د بدني ښکلا ورزش وده او د ملي لوبډلې سیالیو ته چمتووالی ښودل شوی دی. وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د شلو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې وې د 1000 جفت مرکزي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه د 1000 جفت مرکزي او اتحاد لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې 1000 جفت مرکزي لوبډلې خپلې سیالي لوبډلې ته د 1-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې. د الله په امان.